أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زه ټولو خلکو ته یم هغو ته یم چې نه په جلسو تشی شي او نه په هغو تشی شي تاسو چې کوم یې که نه چې دې ځای نه روان شئ نو تاسو ته به ګیټ او غږ ولاړ شي او دلته ناست یې نه شي زه ملکانانو ته یم چې په سترګو باندې ړانده شئ په غوږو کاڼه شئ ستاسو چې روپۍ راخېجوئ تاسو دې ګیټ له تاسو ولې نه ورځئ ولا خوښ مالونه لارې و خراب شو خلک لوګي واله ډوډۍ غږو نو تاسو ملکانان تاسو روپۍ جیبو کې واچوئ و په سترګو ړانده شئ او اینه جلسه چالو ده او دغه جلسه نه دا جلسه ما نه ده خوښه دغه جلسې والا ما نه دي خوښه یو ما به منئ زه ورته مخکې کاږم او طالبانو ورځو او طالبانو ته ووایه دا ګیټ به کولاو کړې او چې کوم دی دا جلسه چالو ده او په جلسه باندې ما زړه اوبه نه چښي ملکانان راغونډ شئ چې ټولو راورشو په هغه یو احتجاج باندې چې موږ د تورخان کولاو کړه او قسم خدای چې ورته کولاو یې نه کوي نه دا جلسه هم روانه او ټولې خبرې روانې او ټول حکومت ته معلوم دي ورته معلوم دي که دوی کولاو کړه ورته چې دلې ما دا ګیره به ورته ورخوم او ملکانانو ډېر زیاته هم شروع کړی دی بازار برس بند دي روډونه بند دي اور یو شی بند دی تاسو خالي جوړ ځئ خو چې تورخان روډ هغه کولاو شي ګیټ خو بیا چې پیسو له هم را نه شئ کومه ورځ چې روپۍ راغلې بیا به زه په هغه ورځ درځم هله هغه روپۍ به زه بیا رااخلم مشرانو تاسو دا څه شی شروع کړه ظالمانو روپۍ راوړئ او غوښې خورئ او پټې دانې او پیسې بوتلونه خورئ دغه ګیټ تاسو نه شئ کولاولی دلته جلسه هم روانه خو په جلسه باندې ما زړه اوبه نه چښي دا کوم کسان چې په دې باندې ما زړه اوبه نه چښي دا به وخېږي کیم ته او جیب به راډکه او مونږ یې خرڅ کړي یو طالبانو ګیټ مه کولاوئ نه ملیشې هم مه بې کولاوئ نه جلسې چالو دي اوس په جیبو کې روپۍ واچوي او بیا به رادرومي او مونږ یې خرڅ کړي یو ګیټ چې کولاو نه کړي نه طالبانو نه ملیشې والا بس